وای خوږ اشنا راڅخه ځي کرار کرار. مننه. خوږ اشنا راڅخه ځي کرار کرار، زړه مې درد پسې کوي کرار کرار. او وخت لري په ځان کې داسې یو عادت، وخت لري په ځان کې داسې یو عادت، هر سړی معلوموي کرار کرار. مننه. وخت لري په ځان کې داسې یو عادت، هر سړی معلوموي کرار کرار. او هر وخت ستا د یادو باران وریږي، هر وخت ستا د یادو باران وریږي، زخمي زړه مې لمدوي کرار کرار. او ویل یار له زړه نه وباسه ښه کېږي. مننه. ویل یار له زړه نه وباسه ښه کېږي، د یار درد مې زوروي کرار کرار. او شو زړګی مې درپسې داسې خراب، شو زړګی مې درپسې داسې خراب، ستا خیالونه یادوي کرار کرار. او زه ماهر به لیونی درپسې ګرځم، نیازی صاحب وایي زه ماهر به لیونی درپسې ګرځم، چې ستا یاد مې جوړوي کرار کرار. مننه. یو بل غزل ده وایي ستا لکه چنار ځواني زه بوټی د بنګ یمه. مننه. ستا لکه چنار ځواني زه بوټی د بنګ یمه، ته پښتنه پیغلی زه لکه لونګ یمه. او زما د عشق په ښار راشه زه د مینوال یمه، زما د عشق په ښار راشه زه د مینوال یمه، ته مې د ښار بادشاه زه لکه ملنګ یمه. او زه د سپینلای شمه ته راته نظر نشي، کاکو وایي زه د سپینلای شمه ته راته نظر نشي، ته مې د ژوند ډیوه زه لکه پتنګ یمه. او ژوند مې د خوښیو و هغه وخت چې ته به وې، ژوند مې د خوښیو و هغه وخت چې ته به وې، ته چې رانه تللی یې ژوند سره په جنګ یمه. او مور مې ویل مه وځه زویه په نظر به شي، مور مې ویلې مه وځه زویه په نظر به شي، دا ماحول د ښکلو ده زه پکې بدرنګ یمه. او مورې همسایه مو ده ته ورته ماهر وایې، مورې همسایه مو ده ته ورته ماهر وایې، مور ته یې سحر ویل زه له شیخه تنګ یمه. یو نظم به درته ووایم لیلیم چې خوښ مو شي. وایي راشه وګوره چې څه پر موږه تیر شول، راشه وګوره چې څه پر موږه تیر شول، تورې شپې پاخه دردونه زموږ هیر شول. او هر مور هر یو بچی پکې تورابو، خوږ وطنه په هر ځای کې د عذابو. راشه وګوره چې څه پر موږه تیر شول، تورې شپې پاخه دردونه زموږ هیر شول. هر مور هر یو بچی پکې تورابو، خوږ وطنه په هر ځای کې د عذابو. او اوس کوو پکې خپل رب ته دا سوالونه، اوس کوو پکې خپل رب ته دا سوالونه، ته مو جوړ کړه ځورېدلي پرهرونه. او بس ړانده یو یو څه ښه پکې روان یو، ډېر غمونه دي ړانده پکې روان یو. نشم خدای ته ورکولی جوابونه، چې یتیم کړي د سرک په سر سوالونه. نشم خدای ته ورکولی جوابونه، چې یتیم کړي د سرک په سر سوالونه. او ما او تا ته یې جوړ کړی پروګرام، ما او تا ته یې جوړ کړی پروګرام په مننه وبخئ. وایي ما او تا ته یې جوړ کړی پروګرام، راته جوړې په دې خاوره کې بګرام. هر جومات کور او تمځای مې تلاشي وه، شین سحر مازدیګری مې تلاشي وه. هر یو غر دښت یو خار مرمۍ خوړلي، ورشه وګوره ورشه ګوره هر چنار مرمۍ خوړلي. ما او تا ته جوړ کړی پروګرام، راته جوړې په دې خاوره کې بګرام. هر جومات کور او تمځای مې تلاشي وه، شین سحر مازدیګری مې تلاشي وه. هر یو غر دښت یو خار مرمۍ خوړلي، ورشه ګوره هر چنار مرمۍ خوړلي. او ډېرو مو خندا په غم بدله کړه، ډېرو مو خندا په غم بدله کړه، نن بیا دنیا په غم بدله کړه. او یتیم ژاړي مور یې مړه ده بې رحمي ده، یتیم ژاړي مور یې مړه ده بې رحمي ده، پر غزې د اسرایلو بمباري ده. او
مننه وای. ډیرو مو خندا پر غم بدله کړه، نن بیا دنیا پر غم بدله کړه. یتیم ژاړي مور یې مړه ده، بې رحمي ده پر غزې د اسرایلو بمباري ده. مورکۍ یې مړه وه، زوی یې هلته په زانګو کې پروت و، یو لاس یې نه و بل یې هلته په ګردو کې پروت و. او خدایه ستا د حوصلې کړی حیران یم، خدایه ستا د حوصلې کړی حیران یم، د عربو عقیدې کړی حیران یم. موږ لګیا و ترې مو خاوره وساتله، دوی هغه سړي ته خور ونڅوله. هم دعوې راته کوي چې مسلمان یم. خدایه ستا د حوصلې کړی حیران یم، د عربو عقیدې کړی حیران یم. موږ لګیا و ترې مو خاوره وساتله، دوی هغه سړي ته خور ونڅوله. هم دعوې راته کوي چې مسلمان یم، خدایه دغې زمانې کړی حیران یم. او عجیبه دا د په څو ډوله یو انسان مین شي، عجیبه دا د په څو ډوله یو انسان مین شي، هم په وطن هم په جانان هم په ایمان مین شي. ګرانه وطنه له تا جار شم، په تا ډېر مین یم، زه د خپل سر او ماله تیر یم، په تا ډېر مین یم. وطنه ښه کش کې روانې څو کیسې ډېرې کړه، ټول مسافر بیرته راځي ته پروژې ډېرې کړه. او مسافرۍ ته مې ځوانان د بل وطن ته درومي، ښکلي بلبل او مرغان ځي د بل چمن ته درومي. ویل وطن پرېږده مسافر شه، ته خپل ځان وساته، د مسافرو غم وخوره افغانستان وساته. او ساتل سخت دي خو بس زړه د ګیلمن شي کله، ساتل سخت دي خو بس زړه د ګیلمن شي کله. یو چاته وګوري یو څه باندې غمجن شي کله. زه جهانزیب ماهر په دې وطن ګزار نه منم، زه خراسان یم عقیده کې د چا پلار نه منم. څوک به د چا له غم مري، څوک به د چا له غمه، زه خو به مړ شم وطنه خاص د ستا له غمه. له توجه مننه ډېره. د شیبه باران مشاعره د هرې جمعې په ورځ 2 بجې وروسته له غرمې ترسره کیږي. د ګډون او معلوماتو لپاره د شمیرې سره اړیکه ونیسئ: 0 شپږ څلوېښت 8 څلوېښت 101. پته: احمدشاه بابا مینه د داود خان څلور لارې 12 بلاک، اومه کوڅه، د نابغه افغان خصوصي ښوونځی.